ګلپاڼه نه مې پښتو ته سپک کتلې نه یې سوچ کولی شم. سلامونه نیکې هیلې د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړۍ نشان ووهئ. د پښتو وتلې سندرغاړې ګلپاڼې باندې په سوشل میډیا کې سخت ټکونه روان دي چې ولې د ټي وي په یو شو کې ویلي چې په پښتو ژبه کې د سندرو ویلو په ځای اردو ژبه کې سندرې ویل زیات خوښوي. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ. د سوشل میډیا فعالین وایي ګلپاڼه نوم او شهرت په پښتو سندرو پیدا کړو، خو اوس وایي چې پښتو یې نه خوښیږي. خو ګلپاڼه وایي پښتو یې مورنۍ ژبه ده، لکه د مور ورباندې ګرانه ده او هېڅکله یې نه دي ویلي چې ګینې پښتو یې نه ده خوښه. د تېرې ورځې راهیسې ګلپاڼې وروسته له هغې په سوشل میډیا د ځینو فعالینو لخوا د سختو نیوکو لاندې راغله چې د اردو ژبې د ټي وي په یوه شو کې هغې مرکه خپره شوه. له مرکې خپرېدو وروسته په ګلپاڼې نیوکې وشوې چې ولې یې په پښتو اردو ته ارزښت ورکړی دی. د همایون غزل په نوم د فیسبوک یو فعال خپل پوسټ کې ګلپاڼې ته په مخاطبه ویلي: ګلپاڼې تا نه د پښتنو دا امید بالکل نه، تا د پښتون قام د مینې جذبې قتل کړي دي، د پښتنو نه په دواړه لاسه معافي وغواړه. خو خبرو کې ګلپاڼې وویل هغې نه خو په پښتو اردو ته ارزښت ورکړی او نه داسې سوچ کولی شي. ګلپاڼه وایي مرکه کې رانه د پروګرام قرباني پوښتنه وکړه چې ستا په پښتو ژبه سندرې ویل زیات خوښیږي که په اردو، او ما ورته ویل چې په اردو کې زما غږ ډېر خوږ لګي، خو دا مې کله هم نه دی ویلي چې پښتو کې سندرې ویل مې نه خوښیږي. ګلپاڼې وویل د هغې د شهرت نه ځینې خلک هسې سوځي او ځینې نور د تنګ نظرۍ مظاهره کوي، ځکه نو غواړي چې په دغې پروپیګنډا د هغې مینوال له هغې څخه خوابدي کړي. ګلپاڼې زیاته کړه په همدغه مرکه کې یې په جار ویلي دي چې پښتانه ده په کور کې پښتو ویل کېږي او راتلونکی نسل به یې هم پښتو وي. ګلپاڼه وایي زه خو حیرانه یم چې دا خلک د څه نه څه جوړ کړي. همدغه مرکه کې ما ویلي چې پښتو زما مورنۍ ژبه ده او اردو ډېره په پام وایم تر څو غلطه پکې نه شم، خو دا هیڅ چاته هم نه ښکاري او د تنقید دپاره یې داسې نکته نیولې وي چې هغه هډو زما مدعا نه وي. د افسر افغان په نوم باندې ځوان لیکوال په فیسبوک کې لیکلي ګلپاڼه دومره عاجزه ده چې د سندرو نه علاوه ورته هیڅ هم نه ورځي، یوازې سندرې ویل هیڅ توره او هنر نه دی، د سندرو سره سره څه علم پوهه ویژن هم پکار وي. ګلپاڼې نن د ټولو وطن پالو او کلتور خوښو پښتنو احساسات کتل کړي چې زموږ مورنۍ ژبې ته یې سپک وکتل. خو ګلپاڼې بیا وویل هغه یوه هنرمنده ده، ټولو ژبو ته درناوی لري، خو په خلاص مټ او په جار وایي چې د ټولو ژبو کې پرې خپله ژبه ګرانه ده او چې تر څو یې ژوند وي د خپلې ژبې او هنر خدمت به کوي. هغې وویل اگر چې ما یوازې پښتو کې سندرې نه دي ویلي او نه مې یوازې پښتانه سندرې خوښوي، ما په اردو او پارسي کې هم سندرې ویلي او اردودان او پارسیوانان مې هم د غږ مینوال دي، خو پیژنګلو پښتنو راکړې او په پښتو ویاړم. ګلپاڼه په سوونو سندرې ویلي او په ټوله پښتنه نړۍ کې چې د خپلو مینوالو په یو پراخه حلقه لري. هغه د پېښور اوسېدونکې ده او د پېښور پوهنتون څخه یې په سوسیالوجي کې د ماسټر ډګري ترلاسه کړې ده، خو وایي چې غواړي له دې وروسته PhD هم وکړي. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.